बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 लसम लेक्चर दे। په دې لیکچر کې به په انزرټ کې کمانډونه وایو. د لیکچر نه مخکې که تاسو زموږ د ویډیو د چینل نه سبسکرایب کړئ دا سبسکرایب کړئ، او که د ویډیو مو خوښیږي نو لایک یې کړئ او د نورو ملګرو استفادې لپاره شیر کړئ، او دا ټلی نشان وښیئ چې تاسو ته نوي نوي ویډیو اپډیټس راځي. او که څه کوېسچنې وي، څه سوالونه مو وي یا څه مشورې وي، نو هغه په واتساپ په دې نمبر باندې یا په کمنټس کې تاسو لیکلی شئ، او ستاسو تعاون سره دا چینل به انشاءالله کامیاب رواني. او که د دې د دې لیکچرو تاسو ته ویډیوز پکار وي په سی ډي کې یا په میموري کارت کې، نو تاسو دا شا کمپیوټرز نه اخیستی شئ. د ایډرس د هغې لیکلی دی، کانټیکټ نمبر یې شته، او دې نه علاوه به د مایکروسافټ نه ورډ نه علاوه انشاءالله ټول ایم ایس آفس، دغسې وینډو، فوټوشاپ، کورلډا، د دې ټولو ویډیو ټیوټوریلز به انشاءالله په یوټیوب هم تاسو ته زر تر زره میلاو شي، او د دې تاسو ته ډي وي ډیانې یا میموري کارت کې به هم تاسو ته میلاوېدی شي. اوس راځو مونږ خپل لیکچر طرف ته. نن به مونږ وایو په انزرټ کې ټیکسټ باکس، دا پورشن پوره شوی. اوس به وایو ټیکسټ باکس. ټیکسټ باکس استعمالیږي دې دپاره چې مونږ ته یو رایټنګ چېرته پکار وي. هسې خو رایټنګ مونږ په پیج کې کولی شو، لیکن اوس زه رایټنګ کوم کومه نو دا سټارټ شلو د مارجن ایریا نه. دا مارجن 1 انچ بره یې پرېښولو، لاندې پرېښولو. نو که ما ته دلته یو ټیکسټ پکار یو خو هیډر فوټر مونږ ویلی دی، خو هیډر فوټر په هر پیج کې راځي. که ما ته هسې یو ځای کې ټیکسټ پکار شو یو پیج کې، نو دې لپاره به ټیکسټ باکس ته لاړ شو. دې کې مختلف پیټرن دي، مختلف سټایلونه دي. زه پکې یو سمپل سټایل خوښوم، او په دې کې به زه ټیکسټ ولیکم. دا ټیکسټ نو ټیکسټ باکس دا خصوصیت چې دا موږ کولی شو یو ځای نه بل ځای ته خوځولی شو، او هلته کې ایښودی شو. چېرته عام ټیکسټ موږ نشو لیکلی. دغسې تصویر د پاسه که موږ ته د لیک ضرورت شو یا ډرانګ د پاسه د لیک ضرورت شو، نو دا ټیکسټ باکس استعمالولی شو. د ټیکسټ باکس بیا بره وګورئ ډرانګ ټولز دي، څنګه تاسو عام ډرانګ کې څیزونه ویلي دي کمانډونه، هماغسې پې اپلای کولی شئ. لکه ته بیکګراؤنډ کلر ورکوئ، د ټیکسټ کلر ورکوئ، شیپ فیل، آوټلاین، دا ټول کمانډونه تاسو ویلي دي، دا پې تاسو ټول اپلای کولی شئ. د ټیکسټ باکس خو ډېر استعمال دی، خو یو دی کې مونږ یو خاص استعمال وایو چې نن سبا زیات تر په ډاکومنټیشن کې پکارېږي. هغه استعمال دی فارم فیلینګ. لکه مونږ یو ایډمیشن فارم جوړو. په ایډمیشن فارم کې مونږ دلته سټوډنټ نیم لیکو، کلاس لیکو، دغسې ایډرس، رول نمبر. اوس که مونږ غواړو چې دې کې د فیلنګ وکړی شي، دا فارم مونږ جوړ کړو او خپل سټوډنټس ته خپل کسانو ته ورکوو چې په دې کې د فیلنګ وکړي، خپل انټر نیم وغیره د انټر کړي. نو که دې کې څوک هم ډایرکټ فیلنګ کوي نو هغه په دې شکل کې راځي. تاسو ګورئ چې ټیکسټ لیکلو سره دا بل لاین مخکې لاړو او ډاکومنټ ډسټرب شو. نو موږ غواړو چې دا ډاکومنټ هم نه ډسټرب کېږي او په دې کې د فیلنګ هم وشي. نو دې کې د ټیکسټ باکس استعمال موږ په اسانه کولی شو. لاړ به شو ټیکسټ باکس ته، یو سمپل ټیکسټ باکس راوالو. ټیکسټ باکس په دغه ځای کې کېږدو چېرته چې موږ فیلنګ کول غواړو. د سایز به لوی کړو او ټیکسټ به پکې ولیکو. ټیکسټ سایز به کوشش کوو چې دا څومره دی، د دې 15 پوینټ دی، نو دا هم 15 پوینټ کړو، او ایډجسټمنټ به وکړو. دا نیم موږ ته چېرته پکار دی؟ موږ ته لاندې پکار دی په دې ځای کې. او اوس د ټیکسټ باکس کلر دی، نو شاته لیکایي پټه کړې ده. دا کلر لړکولو لپاره به لاړ شو. د شیپ کم د ټیکسټ باکس کم ټولز دي، ډرایینګ ټولز، د فارمیټ ته به لاړ شو. شیپ فیل به موږ ورکو نو فیل، او دا غیر چا پیره کم لاین دی دې دپاره موږ ورکو نو آوټ لاین. نو اوس لیکایي صفحه ښکاري، او که دا موږ لږ بولډ کول غواړو او بل په ایرو بټن باندې موږ دا موږ کولی شو. دغسې اوس کلاس پکې لیکو، دغسې ایډرس شو، رول نمبر شو. نو دا د ټیکسټ باکس یو اسان استعمال او فایدهمند استعمال تاسو وکړو. دې نه علاوه نور هم د ټیکسټ باکس ډېر استعمال دی. بیا دې پسې نیکسټ ټیکسټ باکس کې تاسو ګورئ مختلف سټایلش ټیکسټ باکس هم راوستی شئ، او د ټیکسټ باکس مختلف لوکیشن وي، په مختلف ځای کې کېښودی شي. لکه اوس ټایټل لپاره داسې باکس استعمالیږي، یا څه
دغه لپاره فرض کړه مونږ کتاب د لپاره څه ټایټل وغیرہ جوړو کو یا سی وغیرہ جوړو نو هغه لپاره دا ډیفرنٹ استعمالېږي د خط نمونه هم لیکلي چې دا کم ټیکس باکس دا انول سلاید بار چې موږ څنګه کلیک کوم دغه سپیسیفیک ځای کې موږ ته دا ټیکس باکس ملاو شي دا د سره تیار ټیکس باکس هم دی په دې هم ډاکومنٹ موږ جوړول شو ها نیکسٹ کمانډ دی کویک پارټس کې 15 کمانډ دي لومبه کمانډ دی پکې آټو ټیکسټ دې ته ویل کېږي چې یو ټیکسټ یا ډرایینګ یا ټیبل کله موږ ته پکاريږي نو هغه موږ آټو ټیکسټ کې ریکارډ کولی شو اسی خو یو سیز راوستو د لپاره موږ کاپی پیسټ کمانډ استعمالو لیکن کاپی پیسټ تاسو پته چې دا یو ټمپرری کمانډ دی که یو شی کاپی شي هغه د کلیپ بورډ په میموري کې پروت وي ټمپرری ټایم لپاره او کوم ته پرمنټ پکاري چې هغه د نه ډیلیټ کیږي نو هغه لپاره مختلف میتھډز دي یو طریقه ورته په کویک پارټس کې آټو ټیکسټ هم ده همدغه فارم به موږ واخلو چې دا فارم موږ ته پکاريږي خاطر فارم کې کبه تاسو لوګوز لګوي یا په دې کې تاسو نوم ورکوي نو تاسو د نوم د فارم یو طریقه خیم چې کومه فارم کې د کالج نیم اکیډمي نیم دا ګول جوړول غواړو د پر د ورډ آرټ کمانډ ووایو ورډ آرټ کې تاسو مختلف سټایل راوچتول شي د کومه سټایل راوچت خدایو او په دې کې بس د ادارې یا سنومري کوم د کوم اډمیشن فارم دی او دې ته مونږه ګولای ورکول غواړو نو د دې دلته لاړ شي دا افیکټ دي ټیکس افیکټ په دې کې ولر شي ټرانسفارم ته مختلف افیکټس دي تاسو دا نور هم اپلای کولی شي خو د راوند د لپاره فالو پات مونږ استعمالو دا فالو پات شو اته آرک هم لري آرک اپ دا به تاسو دا سی بیا مزید راخی کده ګولای زیاتور غواړي او بیا وسو کوي چې د ټیکس سایز هم لغټ کو اوس ګولای ک نورم زیاتور غواړي نو به دلته نه تنګ کوي او لاندې نه کولاو کوي لاندې نه کولاوي او د خو نه تنګ وي نو دا ګولای زیاتیږي دومره ګولای ډیره ده او دغه موږ غواړو چې لوګو موږ لګو مونوګرام وغیرہ د لپاره موږ لاړ شو انسرټ ته بیا ولر شو پکچر ته اوس موږ سره پکچر کې لوګو وغیرہ کوم ځای دی موږ سلیکټ کو دغه اوس موږ یو فرضي پکچر سلیکټ کوو دا پکچر مو راوستو خو پکچر موږ سره د سکوير شکل کې دا موږ غواړو چې دا د راوند شي نو د لپاره بس کوو د لپاره یو طریقه دا کارو کوي چې یو شیپ واچوي انسرټ ته لاړ شي بیا شیپ واچوي شیپ کوم یو واچو اول مو چولو دا شیپ او تصویر موږ تاسو ګول پکار دی د شیپ باندې وکلیک کو د دې شیپ فیل ته ولر شو او بیا بل ته پکچر ورکو نو ماغه پکچر دی کوي چې په ګول شکل کې راشي او یا بل طریقه دا چې تاسو چرته یو تصویر واچولو او اوس ګولای ورکول غواړئ نو لپاره تاسو بل کمانډ ویل دی په انسرټ کې د پکچر ټول کمانډ دی پکچر ټول ته ولر شو او پکچر ټول کې کراپ کمانډ دی کراپ کې ولر شي کراپ ټو شیپ الته نمبر کوي بیسیک شیپ کوم دا ګول ورکولو نو دا پکچر مو سره ګول شو بل تاسو ویلي کړه تصویر فرض کړ زموږ لکای ډسټرب کوي نو د دې ډسټربنس ختمولو لپاره تاسو رائټ ټیکسټ تلل شي او دا لیک د پاسه کې دی نو بهتره ده نو ور به کوي ان فرنٹ اف ټیکسټ نه به لیک نه ډسټرب کوي لیک په خپل ځای وي دا لوګو تاسو په خپل مرزي باندې خوځول شي نو دا موږ سره یو اډمیشن فارم نمونه جوړ شو اوس دغه فارم ته پکاره دی شي نیکسټ ټایم نو غواړو چې دا دی یو ریکارډ کې پروت یا خو فایل کې موږ سیو کولی شو خو د فایل نه راوستل لګراني نو موږ یو خپل ریکارډ کې کېدو ریکارډ ته ویل کېږي آټو ټیکس نو دا طریقه ده چې کم سیزونه تاسو آټو ټیکس کې راوستل غواړئ دا ټول و سلیکشن وکړئ اوس موږ ته دا ټول فارم پکار دی نو کنټرول ا سره ما دا ټول سلیکټ کړ او بیا زه غواړم چې آټو ټیکس ته اچوم آټو ټیکس ته ولاړ شو بیا به سیو سلیکشن ټو آټو ټیکس ګیلری وکلیک کو او دلته کې موږ دته څه شارټ فارم لیکلی شو دته اوس فارم لیکم نیم ورکوم سایټیک شارټ نیم ورکولو سایټیک او دا ګیلری دا آټو ټیکس او د دې کیټګری د جنرال او د کوم نور کیټګریز هم جوړول شو ډیسکرپشن کې د دې متعلق وضاحت لیکل شو او دا به سیو کیږي په نارمل ډاکومنٹ کې بلډینګ بلاس کې هم سیو کول شو او انسرټ کانټینټ اونلی او دا پکې مختلف اپشن دي نو بس انسرټ کانټینټ الریډي چې موږ کوم سلیکټ کړی دي دا سیزونه دي پکې انسرټ شي بیا ورکو اوکے
اوس کله موږ ته همدغه ایډمیشن فارم پکارېږي نو دا په دې کې سیو دی تر کومه پورې دا موږ ډیلیټ کړی دي یا دا وینډو انسټالیشن موږ نه ختم کړی نو دا ریکارډ کې به پروت وي کله موږ ته پکارېږي نو د شارټکټ طریقه دا ده چې وبلیکئ هغه نیم کوم تاسو نیم شارټ ورکړو ما سایټیک نیم ورکړو بیا به F3 ورکړئ نو دا فارم به خپل راشي یا بله طریقه دا ده چې لاړ به شو انزرټ ته اټو ټیکس ته په اټو ټیکس کې دا پروت دی تاسو یې د شکل نه پیژندی شئ او د نوم نه هم پیژندی شئ نو اوس موږ ته دې کې مخامخ شکل الریډي ښکاري هماغه شکل به کلیک کړو بره پې سایټیک نیم ورکړ نو هماغه ډیټا به راشي ښه اټو ټیکسټ بله طریقه دا ده چې دا تاسو پیراګرافس وغیره ته هم یوز کولی شئ نو دا موږ یو پیراګراف ولیکلو پیراګراف مو په ډبل کلیک سلیکټ کړو او دا هم په اټو ټیکس کې اډ کول غواړو نو لاړ به شو سیو سلیکشن ټو اټو ټیکس ګیدري او بیا دې کې که نیم نوم ورکړو بس اوکې به ډایرکټ ورکړو اوس دغه ړومبي ټکي د اټو ټیکس انټري ده نو که کله موږ دا ړومبي ټکي اوس لیکل غواړو نو کمپیوټر خپل راولي چې آن د انزرټ ټیب همدغه شی تاسو یعنې دغه پیراګراف لیکل غواړئ نو که موږ لیکل غواړو نو اوس F3 ضرورت نشته صرف انټر ورکړو نو همدغه پیراګراف راځي نو دا د اټو ټیکس راوستو طریقې شوې بیا د نیکسټ ډاکومنټ پراپرټي ډاکومنټ پراپرټي دا د فایل متعلق یو اضافي تفصیلي که په فایل کې ښکاره کول غواړو خو وبې لیکو او که نه ښکاره کول غواړو اسې لیکل غواړو ولې چې اکثر د دفتري خطونو کې دفتري ډاکومنټس کې دا پراپرټیز ډېر اهم استعمال دی ولې چې په دې کې پته لګېدی شي چې د فایل مصنف څوک دی او د څه فایل دی او کمپني کومه ده یا دا کومې کمپنۍ ته لیکلی کېږي کمپني ایډرس څه دی دا ټول ډیټیل پکې تاسو لیکلی شئ نو دې نه د فایل پیژندګله په اسانه کېږي نو یو خو دا طریقه چې موږ دلته بدلو لکه اتر نیم موږ کلیک کوو اتر APC دی ورکړی موږ ورته ورکوو اکرم خان نیم ورکړو د اکرم خان نیم دی کې سیو شروع دغسې بل پکې سیو کوو د کمپني نیم سیو کوو نو لاړ به شو کمپني ته کمپني نیم پکې نشته موږ ورکول غواړو شاکام اکوړه دا نیم ورکو او دا پراپرټیز تاسو استعمالولی هم شئ که چېرته یې ضرورت رام شي دا د سره ریکارډ پراته هم وي او دا د هر فایل لپاره خپله پراپرټي وي بیا تاسو مزید دې کې څه تبدیلي کول غواړئ د پراپرټیز کې نو فایل ته به لاړ شئ فایل کې به لاړ شئ انفو ته په انفو کې لاړ شئ پراپرټیز ته نو دلته کې هم تاسو ته مختلف قسم پراپرټیز ښیي یو خو د دې تاسو ته سایز پیجونه ورډز وغیره ډیټیل ښیي چې څومره صفحې دي پکې څومره الفاظ دي څومره ټایم پې لګېدلی او ریلیټډ ډیټ کم تاریخونه ښیي چې کله پکې چینجز شوي کله جوړ شوی دی او بیا تاسو دې کې آل پراپرټیز هم کتی شئ او بیا دې کې ایډوانس پراپرټیز ته هم تلی شئ په دې کې هم تاسو مزید ډیټیل لیکلی شئ لکه چیک بای دا فایل چیک کړی چا دی نو دلته تاسو یې ته نیم لیکلی شئ احمد یا د دې ډیټ کمپلیشن کله شوی دی او د کلاینټ څوک دی د کوم ډپارټمنټ فایل دی او داسې کانټینټس کې هم دی کې ډیټیل څه لیکلی شئ د دې مین هیډنګز سټیټسټک کې دی تاسو ته کوم څیزونه یې خپله کیلکولیټ کوي څومره پیجونه وي یا پیراګرافس لاینز وغیره دا هم درته ښیي کله جوړ شوی کریټډ ډیټ کله جوړ شوی چینجز پکې کله شوي اخري کله کولاو شوی دی او پرنټ شوی کله دا په دې کې هماغه ډیټ راځي اوس موږ صرف فایل کریټ کړو لا موږ دوباره کولاو کړی نه دی چینجز پکې لا نه دی شوی نو دې لپاره دا نور ډیټونه آف دي دغسې په دې کې د فایل سمري د دې کې موږ چینجز کولی شو څنګه تاسو پراپرټیز کې وکتل سبجیکټ اتر نیم په دې کې موږ مزید لیکلی شو او د جنرل انفارمیشن ښیي نو دا ټول شول د فایل پراپرټیز او په افیشل ډاکومنټس کې پراپرټي اهم شی دی پکارېږي ښه دې کې نیکسټ ټاپک بیا دی فیلډ دا زیاتره استعمالیږي ټیمپلیټس جوړولو لپاره څنګه تاسو دلته ټیمپلیټس ویلي دي تاسو وګورئ چې کله فایل ته لاړ شئ نیو ته لاړ شئ په دې کې مختلف ټیمپلیټس دي مونږ یو ټیمپلیټ راخلو سامپل ټیمپلیټ ته لاړو په دې کې مو یو ټیمپلیټ راوښتو ایډجسنسي لیټر دا مو کریټ کو تاسو وګورئ دې کې باکسز درکړي دي باکسز تاسو ښکاري دا باکسز دي نو دې باکسز کې موږ سپیسیفیک شی لیکو ولې چې هلته په فیلډ کې منشن شوی دی چې دې کې به دغه شی وي نو بس موږ د سپیسیفیک شی ښیي موږ کلیک کوو او هماغه ډیټ راځي نو دا ډاکومنټیشن د سهولت لپاره دی خو دا فیلډ کوم دغه دی دا به تاسو انشاءالله د ایډوانس ورډ لیکچرو کې وایي چې دا فیلډ کوډز موږ څنګه راغشتی شو اوس موږ نارمل د فیلډ نه ډیټا راخلو نو د ډیټا راغشتلو څه طریقه ده څنګه تاسو د پراپرټیز نه ډیټا راواغشته یا مو سیو کړل دغسې موږ دې نه هم که ډیټا راخلو نو لاړ به شو فیلډ ته
देखिए मुख्तलिफ टाइप सीजन प्राप्त दी लका देखिए डेट टाइम्स दी आल फील्ड्स हो रही और इंडेक्सेस दी वगैरह मुंग पके डेट टाइम राखलू डेट टाइम की बिया तपोस कई ची फील्ड नेम बसी क्रिएट डेट एडिट टाइम तासो कम दा पकार दे फील्ड मुंग द डेट फील्ड पकार दे बे खपल फॉर्मेट से खेली दी और देखो मजीद वर सर ऑप्शन राजी ची तासो दा कम कैलेंडर हो रही हिजरी कैलेंडर हो रही और दगा सी यूज सका एरा कैलेंडर दा मुख्तलिफ टाइप सी डेट्स دلته مونږ یو ډیټ سلیکټ کوو اوکې به ورکو به راشي او چې کله تاسو یو سیز ګورئ چې دا د فیلډ نه راغلی نو په دې ماوس کې دی نو دا ګری شي او بل په اپډیټ عمر کړی دی که دا ډیټ تاسو نیکسټ ټایم اپډیټ کول غواړئ چینج کول غواړئ یا د فیلډ کې کومه ډیټ هم وي نو دلته اپډیټ ورکوئ دې کې به خپله چینجز راشي او یا که تاسو ګورئ چې د دې فیلډ کوډ څنګه دی نو فیلډ ته لاړ شئ تاسو یو ډیټ فارمیټ سم هم سلیکټ کړل نو بیا به فیلډ کوډ ته لاړ شئ تاسو بیا د دې فیلډ کوډز ښیي دا فیلډ کوډز انشاءالله ایډوانس ایم ایس ورډ کې تاسو په دې ډیټیل سره پوهیږئ نو دا موږ سره شول فیلډ په فیلډ کې مختلف څیزونه لکه اوس موږ دا فایل سیو کړو د فایل سنیم دی د کې څومره بایټس دي نو دا د پراپرټیز کې هم سیو کیږي په فیلډ کې هم سیو کیږي چونکه دا فیلډ او پراپرټیز خپل کې لینک دي خو مین شی دی کې فیلډ دی نو فیلډ سره اوس دا ډیټا رااله چې دا فایل کله کریټ شو په دې کې څومره بایټس ځای نیولې دی او اتر یې څوک دی وغیره دا ټول ډیټیل موږ سره اوس په دې کې شته نو که دا موږ کتل غواړو نو فیلډ نه دا راغشتی هم شو دلته به آل ورکو آل کې ماته اوس اتر نیم پکار دی نو اتر نیم ماته څنګه پکار دی اتر مصنف ته وایي اپر کیس غټو حروفو کې پکار دی یا وړو حروفو کې یا فرست کیپیټلایز دي شي نو موږ ته اپر کیس ورکو نو د اتر نیم راوستو چونکه بای ډیفالت په دې کې اے بی سی دی ولی موږ سره د یوزر اے بی سی دی نو په دې کې د ایم ایس ورډ یوزر هم اے بی سی په نومي دغسې د فایل کې څومره بایټو ځای نیولې یا د فایل نیم څه دی نو دا هم په فیلډ کې شته لکه د فایل نیم ورکوو دا فایل نیم به راشي یا فایل سایز پکار دی فایل سایز موږ ته ښیي دیکھو 16000 بایټ ځای نیولې دی او تاسو ته پته وي د ایم ایس ورډ دا فایل یونیکوډ سیستم باندې وي نو په یونیکوډ سیستم کې د یو حرف اسی په نوٹ پیډ کې کومه ټیکسټ لیکو نو هغه کې د ټیکسټ د یو حرف سایز د یو بایټ برابرۍ لیکن دلته کې د یو حرف سایز ډیر بایټس کې دی شي دا په انکوډینګ سیستم باندې منحصر ده یونیکوډ وغیرہ دا به د ډي ټي کلاسونو کې ان شاء الله تاسو بیا ډیټیل سره اورئ